سوه مولوي صاحب خدای ته ګور دا خبرې مه کوه. درې نیم سوه ځوانان د خپله وژل اوس نه وژنې وایا مندا نو خبر ده. ته یې ما خبرې ته غوږ ونیسه. ته اوس ما ته داسې ښکاري چې ډوبۍ کې اوسېږې. نه وژنې مولوي صاحب خدای ته وګوره په دغې خبرې د سر خلاص کړه. ته یې خپله نه وژنې باید د شپې هم تلی سې خو د شپې تا وژل اوس ته نه وژنې دا چا راته وایي. ما وزل یا تا وزل اوسېږې او ته ما ته دغه وایې چې دغه کار بار روزګار لرې که نه لرې 24 ساعته سپیس چلوي. دا کار نشته چې چېرته تا سره څه ډپټي مپټي کار پیدا کېږي خو بېکاره یو دغه مشکل ده. نه خو زه خو دا ما پوښتنه جدي ده. نه خو جدي زه هم وایم خو کار ما که چېرته تا سره څه کاروبار یې ښه ده خو اوس موږ هم په کار سو کار نه لرو څه وکړو. دا له کومه کوې دا پیسې د سپیس د دایرولو د انټرنټ د اخیستو د بېکاره کېناستو چت به پکار وي پکمکه به پکار وي خواړه به پکار وي دا له کومه کوې. خو ته تر ما ډېره په دې سپیسو کې ګرځې که زه اوس تا ته ووایم چې دا ته داسې دی زه خو خپل کار کوم د کار په جریان کې بیا راسم یو سر تاسو ته زه غوږ یم لاندې مجلس کې ناسته یم غوږ یم ته خپله انرژي مصرفوئ. څنګه پیسې بیا د موبین کانه در باندې ونې کې په تا باندې یم چټي څه کوې ډېر والله داسې دا خو د دې وطن د دې هېواد غم ده او د دې هېواد درد ده. غم در سره وي نو د چی شي غم ده نو څه وایې ماست دغه د طالبانو د دغه ملاتړ لکه فیضلان د دغه نور څه خو لیدلي وه تاسو هم داسې یو دوره د تېرېږي در باندې. نه خو موږ وایي چې دغه وطن جوړ سي امن پکې راغلی ده افغانستان اوس الحمدلله تم زړه کې پوهېږي چې امن نشته زم زړه کې پوهېږم چې امن نشته موږ خو یې وایو خو ته په زړه کې پوهېږي چې امن نشته. امن چېرې ده امن نه خو کې امن دلته خو زه وینم امن څنګه نشته د دې ورځې د 300 ځوانان داسې ښکاري لکه غلی سوه مولوي صاحب خدای ته ګور دا خبرې مه کوه. درې نیم سوه ځوانان د خپله وژل اوس نه وژنې وایا مندا نو خبر ده. ته یې ما خبرې ته غوږ ونیسه. ته اوس ما ته داسې ښکاري چې ډوبۍ کې اوسېږې. زه چې هر چېرته اوسېږم څه مشکل ده خو زه خو ته وایه وطن کې یم ګورم نه به یې ګورې نه ګورم یې وطن کې یم وطن کې مې کور ده وطن کې مې زندګي ده وطن مې خپل هېواد ده و هرات کې چېرته یې وطن کې کوم ځای کې د کوم ځای هرات هرات پښتون یې او کنه هرات دی لیدل نه دغه دی ملک نه هغلته اوسېږو ژوند هغلته کوو. یې د کوم ځای دغه خبر وکړه اوس دا خو نو څه راباندې کوې داسې څه کیس خو نه جوړه اروپا کې نه یم وطن هم تاسو اشغال کړی دا شی اوس ولې ډارېږي اشغال خو ما یو لسو کلو پورې خو د نه امریکا پسې اخلي او نه د اروپا پسې اخلي څوک د نه پسې اخلي او موږ به هم داسې ورو ورو در سره چنګاو یو. نه ګوره وطن خو د موږ خپل وطن ده خپله م خاوره ده او نه اشغال ده نه شایسته تاسې هم راسئ دا م خپل کور ده خپله م وطن ده والله چې ډېر امن ده داسې امن ده دا اوس د هرات نه د شپې خلک ځي د شپې حرکت کوي کابل ته ځي. خدای ته وګوره په دغې خبرې د سر خلاص کړه. ته یې خپله نه وژنې باید د شپې هم تلی سې خو د شپې تا وژل اوس ته نه وژنې دا چا راته وایي. ما وژل یا تا وژل جنګ مقصد خو یو طرف نه و بس اوس جنګ ختم ده امن راغلی فرصت راغلی واړه مشکلات چې دي هغه په هر ملک کې هغه حل کېږي. تاسې له دې عقدې له دغه هغه نه تېر اوس دغسې پېښې خو په امریکا کې مې سړی راولاړ سي ورور هلته په کلیسا کې خلک ډز وولي یا په سړک وولي دا پېښې خو په هر ملک کې زه بیا دغه ویره لرم همداسې نه چې دغه بدخشان انتحاري و دغه خبرې لکه تاسو د 2003 کال قانین یالته خو هم تاسو داسې یوه انتحاري ډېر زور نه درلوده ما داسې د بنګاډي نه داسې دا کوم خلک چې دلته اوس بریدونه کوي دا په افغانستان کې ریښې نه لري ډېر کم او دم خارجي خلک دي
ان شاء الله زور یې ختلی ده. دا په هیڅ کې حساب دی، یعنې داسې پیښې د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې زه نه پوهېږم، ته به کیدای شي په یو ډېر پرمختللي هیواد کې چې هغلته رادار سیسټم او نور کامرې او هر څه، خو بیا هم دا پیښې کېږي. نو دا په دې معنا نه ده جنګ نسته، امن سته، 3,500 ځوانان که له هر طرف نه اوس نه وژل کېږي او یو فرصت راغلی ده، زمینه برابره ده. تیر سئ تر دې عقدو او تر دې بې ځایه نیوکو، راځئ د خپل وطن ته راسئ، خپل هېواد ته راسئ او بس وطن به جوړ شي. وطن کې د څوک ناست دي هغه د ټولو خلکو کړي دي، خلکو ته بل ته هم دعوت ورکوي، ته هم راسالته وږی کېنه. نه الحمدلله داسې هم نه ده. یو بل باندې هم داسې وږي تږي یم، بې درسه بې تعلیمه بې روزګاره، یو خو دا اوس زه خورمه دا به له کومه کې تا په واکمنۍ کې نفر ناست دا به له کومه کې ښځه به یې له کومه کې دومره میلیونونه خلک الحمدلله الله یې ساتي او بل داسې هم نه ده. دا اوس زه په هرات کې زه درته ښایم یو غټ مارکیټ ده د خویندو دي، والله چې خپل کار ته راځي، دوکانونه لري، سامان خرڅوي، داسې هم نه ده چې دا تاسې وایي، داسې هم نه ده. صحیح ده بعضې مشکلات شته، هماغه سامان به سړیو خرڅ کړي چې نور بیخي وطن ګل ګلزار شي. سلامونه. یو د صبر وکړه، دا خور داسې بې پامه سپیس ته راغلله، زه دغه مایک ځکه نه ورباندې بندوم چې خیر په زړه کې به یې خبرې وي، ځکه ما سپیس کې غوښتل چې یو ترانه چالانده کړم، خو هغه دې ډایرکټ مایک واخیستو، نو ما ویلې بل څوک به یې په نوم راغلي، بیا مې ته چیک کړو چې ومې کړو ته هغه خپله وه. اوس پرېږده چې دا خبرې وکوي وروره بیا تا ته وخت درکوو، دغسې په نوبت به ټولو ته وخت ورکړو. راځئ چې داسې یو بحث وکړو چې توهین او سپکې او سپورې او بدې خبرې نه او دغه حقایق به ووایو. اصلي خو زما موضوع د په غرب کې د بیان د ازادۍ په اړه ده چې دوی څومره د بیان ازادۍ ته ژمن دي او څنګه د بیان ازادي ده، په همدغه باندې خبرې کوو. نو خیر ده ته لږ صبر وکړه وروره. تا نوم څه شی ده؟ ښه بهیر صاحب، ته صبر کوه چې دا هغه خبره وکوي دا خور، بیا به تاسو ته په نوبت وخت درکړم. هیله ده دغه سپیس شیر کړي. نو خورې خبره داسې ده چې دغه څومره چې دلته د تبلیغات کېږي داسې هم نه ده. زموږ خویندې تجارت هم کوي، دوکانونه هم لري، بازارو کې هم ګرځي، دومره مشکل نسته. خو بعضې بخشونو کې مشکلات شته دي، دا زه وایم په نړۍ کې هېڅ داسې نظام نسته داسې هغه د خپل مشکلات نه لري. بیا داسې ملک لکه افغانستان اوس نوی نظام راغلی ده او خلک هم سره ناڅه ناڅه ګیلهمن دي، دا تاسې خپله چې له هېواد نه تللي تاسې ګیلهمن یې، په دې موږ پوهېږو. خو خیر زه وایم دا ډېرې هغه باید شاته واچوو، مهمو اړخونو ته باید وګورو، د وطن د آبادۍ لپاره، په وطن کې د امن لپاره باید کار وکړو. نو ډیره مننه که تاسو څه ویل غواړئ مهرباني، زه به دغه نورو وروڼو ته هم وخت ورکړو. ما خو ترانه چالو نه کړه، خو خیر ښه ده چې دا سپیس شروع سي او خبرې وسي. زه درته وایم چې امن خو الحمدلله ډیر امن ده او دا وړې وړې پیښې چې دي دا زه وایم د نړۍ په هر ملک کې کېږي او الله دې نه کوي نورې کوشش روان ده چې دا هم ختمې سي. خو بیا هم افغانستان دښمنان ډیر لري، ګاونډیان او هر څوک په هر حال انشاءالله دا به ختمې سي. مهرباني وروره ته ډېر مننه مولوي صاحب، ټول درېږه غیرت بهیر صاحب یاد ما ویل مالکه په دغه موضوع کې به حق ووایي، په دې کې دې مخ ونه ویل، دا ستوګنځای دې م راته ونه ویل، دا دې م ونه ویل چې د کوم ولایت یې اصلا ځان د په هرات باندې ور ټپ کړه. زه به اډینس ته لاړه شم غوږ به ونیسم تاسو چې سره وایي نور. نه خو هغه د افغانستان یم نور د ولایت څه کوو چې اوس دا یو افغانستان دی، اوسېږو په هرات کې او یو د افغانستان، نو ولایت به زه وایم ضرور نه وي، ځکه ټول د یو افغانستان یو ملک د یو هیواد د، یا غزني مثلا یا وردګ یا پکتیکا او یا هرات، ټول یو افغانستان ده، کوم فرق نه لري. بیا هم مننه چې تاسې دلته تشریف راوړ او ډېر وروڼه ما پېژني چې د کوم ځای یم. خو خیر نو بهیر صاحب ته به وخت ورکړو، مهرباني. سلامونه ټول تاسو سپوږمۍ خور ته سلامونه، ډېره مننه. زه فقط په دې خاطر راپورته شوم چې ته دوی ته وایې راسئ افغانستان ته، افغانستان کې سوله ده، امن ده. نو ته دا اوس چېرته، ته ولې افغانستان ته نه ځې؟ هلته ستاسو نظام ده، ستاسو خپلواکي ده، ستاسو حکومت ده، ته ولې نه ورځې؟ زه خو دغه یوه هفته کېږي چې په افغانستان ته راغلی یم او بیا بیرته هم ځم، کور مې هم دلته ده او په هر څه مې هم دلته دي. نو افغانستان نه دومره لرې هم نه ځم، یعنې چې ډېر لاړ شم میاشت 2 میاشتې و بیا بیرته.
نو ولې افغانستان نه ځي؟ دا خو زموږ خپل هېواد د افغانستان د ستاسو نظام د اسلامي کاروبار به هم کوو خو هېواد خدای هېواد کې تر اوسه اقتصاد سم نه ده، نو چې کله ښه جوړ شي اقتصاد برابر شي بیا به بیخي نه ځو چېرته. څه کوو لیونیان خو نه یو، خو ژوند زندګي دا به هم نه که څنګه که ته پیسې رالېږې زه به هېڅ چېرته نه ځم. مالکه ته پیسې رالېږې